واست که چې هغه په کلتور باندې لږ خبرې وکړو او د کسونو سرینه په خلاص کو چې یاره د کلتور د یو قوم په شاندي پوته کول کې یا په ځانګړي شناخت ورکول کې څه کردار وي نو د توسه د لاسونو په چکچکو کې زه ډاکټر اسرا اتل سے تفاصیل کو چا ورشي او په کلتور باندې خبرې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. غرسنه یما مین یما ناجانا غرسنه یما مین یما ناجانا د ژوند غم لیکم د ژوند په پاڼه پاڼه د دې ګل وطن د سر سورې ته غواړم که خونه ده که کرکڼه که ممانه. نه پوهېږم چې د کوم ځای نه د خبرو پیل وکړم. د ټولو وړاندې خپل ګران رور منظر پښتین صاحب په اجازه د وزیرستان ادبي کلتوري جرګې د غړو په اجازه په بنو کې په بکا خېلو کې د وزیرستان په کلتور باندې خبره کول ما دپاره به ډېره زیاته ګرانه شي. زه نابلده یم دلته، خو کلتور هم دغه دی چې دې سیمې ستاسو په شکل کې دغه دی راغونډ کړی دی او موږ یې ټول کېنولي یو، په خپلو کالیو کې یو، د خپلو ژبې سره یو، په خاورو کې ناست یو، خوشحاله یو. کلتور ژغورنه کام ژغورنه د څنګه چې زموږ ګوهر وزیر وی، خو یو خبره صرف کومه چې زما د نوم سره غیو د پروفیسر او ډاکټر دغه ټکي یاد کړه نو زه به خامخا دا وایم چې ژبه ضروري ده. که ژبه نه وي کلتور نشته، کلتور د ژبې نه راوځي. خوشبخته یو چې ستاسو په سیمه کې ژبه شته ځکه کلتور شته. دغه شان ژبه که په پېښور کې وي نو هم دغسې داستي به کېدل او دغه شان پښتانه به راټولېدل، یو بل سره به د زړه خواله کوله. ګو کې دغه د ژبې په حواله موږ نقصان کړی دی. زه صرف دوه درې خبرې ستاسو سره په وړاندې ږدم چې په تېره څه موده کې دغه 2 کاله ما د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د زده کړو په برخه کې دا چې خپل رسمیات ترسره کول د پښتون بچي کتاب او نصاب ته تم شوم. کلتور به ژغورل راته نور هم آسان شي او قام، خو که ژبې ته م کار وکړو. زما د پښتون بچي په کتاب او نصاب کې د ژبې په حواله چې څه دي هغه د دې وخت د معیارونو سره سم نه دي. زما بچي د خپلو خواوې اړخونه نه خبرئ، زما بچي د خپل دود نه هغه کتابونه نه خبرئ، زما بچي د خپلو غمونو او ښادو نه خبرئ، زما بچي د خپلو پخواني داستانونو او قصو نه خبرئ، د ټپو نه خبرئ، د هنر نه خبرئ. پښتون کلتور او پښتون که چا ژغورلی دی نو هغه دغسې لیونو ژغورلی دی چې ستاسو په وړاندې دي. لنډه خبره ده، په ټولو هغه لارو تک پکار دی د خپلو بچو دپاره هغوی ته دغه د کلتور تصویر چې د نړۍ نورو خلکو بل شان وړاندې کو. دغه پښتون یې دهشتګردو ښایو، نن یې ښایي سبا یې ښایي، پرون یې هم وژو نن یې هم هڅه کوي چې ویې وژني. خو که دغه ژبه ورسره وي، خپل شناخت خپله پیژنګلي ورسره وي، زما په خیال ټولې مسلې راټولېږي. زه د یو شاعر په حیث په کوشش بیا هم کوم چې ستاسو سره شعرونه شریک کړم. زه دغه د خپلو نورو خبرو وخت د شعرونو نه علاوه خپله برخه وخت په موږ ټولو ګران منظور پښتین ته ورکوم چې هغه د دې سیمې دی او هغه به د دې سیمې په کلتور باندې نوره هم ډېره ښه خبره وکړي. موږ به کوشش کوو چې د کلتور یو روح دغه هم دی چې موږ د یو بل سره خپل تګ راتګ روان وساتو. په خیبر پښتونخوا کې چې تر اوسه پورې څومره هلې ځلې شوي دي د ادب دپاره، د ژبې دپاره، د تاریخ دپاره، د کلتور دپاره د پښتون په نوم باندې شوي دي. د دې سیمې خلک هغې نه ناخبره ساتلی شوي دي.
زمونږ د پوهنتونونو ملګري به موږ سره شریک وو یو ځای به وو خو د دې سیمې یو لیکوال یو ادیب چا په مینه باندې نه پېښور ته راغوښتی دی نه مردان ته راغوښتی دی او زما په خیال باندې به نه مردان او پېښور والا څوک دلته راغلي وي د دې خلکو سره به ناست وي دغه تګ راتګ ته به دوام ورکوو د خپل قام د ژغورنې دپاره د خپل کلتور د ژغورنې دپاره به د خپل بچي د کتاب او نصاب غم خورو زه یو اخیری خبره دغه کومه چې زما د 2 کالو ابزرویشنز دا دي چې په خیبر پښتونخوا کې خصوصا دغه چې دوی ورته بلا نومونه ورکوي سیجنسۍ وې قبایلي سیمې دي خو پښتانه پکې میشت دي پښتون ژوند او کلتور پکې دی د دې خبره نه کوم زما په ماشومانو کې 100% کې نوي یو به کم هم کو لا تر اوسه پورې پښتون بچي ته د خپل ژبې د الف ب ت س او ف معلومات نشته چې دا په شمیره کې څومره دي زما په ان دغه قام به خامخا ودرولې څوک نشي خو لږ وروسته به پاتې کېږي باید موږ د خپل کلتور د ژغورنې دپاره د خپل بچي په تربیت کې کار وکړو د هغه د کتاب خیال مو ساتو او د هغه د نصاب خیال مو ساتو ځکه چې نه دولت ساتي نه حکومت ساتي نه ادارې ساتي که څه لږ ډېر پاتې دی دغه لیکوالانو ساتلی دی او دغه ببرسرو لیونو ساتلی دی تل دې دغه خلک ژوندي وي تل دې آباد وي زه به د خپلو پاتو خبرو وخت منظور پښتین رول لورکم چې زما نه ګیلې هم وکړي خو زما په ځای به هغه ډېرې خبرې وکړي زه به ډېرې په مینه اورم او تاسو سره به ناست خوشحاله اوسئ